پاکستان او چین د سیپیک لسمه کلیزه لمانځي. د چین د صدر اعظم مرستیال او د دې هیواد د جمهور رئیس ځانګړي استازی هی لینفینګ یک شنبه اسلام آباد ته رسیدلی دي چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سترې پروژې لسمه کلیزه ولمانځي. د پاکستان حکومت د دې سترې زیربنایي پروژې د کلیزې لمانځلو په مناسبت په اسلام آباد کې د 2 ورځو لپاره رخصتي اعلان کړي او د چینایي چارواکو د دې سفر لپاره یې چین امنیتي تدابیر نیولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ښاغلي لایفینګ سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو اهمیت څرګندوي او ویلي چې د چین دا جوړپوړی چارواکي به په مراسمو کې ځانګړی میلمه وي. پاکستان اقتصادي دهلیز پروژه چې تر دې دمه پرې سلګونه میلیارډ ډالر لګول شوي په 2014 کال کې پیل شو او له مخې په پاکستان کې د ترانسپورت، انرژي او زیربنایي په برخه کې د رغونې کارونه کیږي.